قاضي ابو عمر بن یوسف دا یو قاضي دی د دای په کلی کې یو مشهوره خبره وه چې د پلانکي سړي ته الله تعالی په خوب باندې مال ورکړی دی د خوب لیدلو په هغې ورته مال ورکړی دی بیا هغه کتاب کې واقعه راغستې ده چې دغه سړی چې و نو دی ډېر زیات د پلار نه ورته ډېر مال پاتې شوی او دا مفت مال چې پاتې شي نو د دې په لګولو باندې بیا د انسان زړه نه خوږېږي بس دی لګیا شه هغه مال ته وي هغه مال یې ټول ختم کړو ټول مال یې ختم تر دې کور یې خرڅ کړو یا ولې د هغې دروازې خرڅې کړې بیا امانت کور خرڅ کړه بیا دکه شان پاتې شو بیا دی ځوان و نو دی خپله واقعه بیا بیانوي چې زه ځوان وم بېروزګار وم نو تنګ شو ما اراده وکړه چې څه وکړم دلته څه روزګار شروع کړم دې کې ما خوب ولیده خوب مې دا ولیدو او دی په بغداد کې په بغداد کې چې خپل کلی مې و په هغې کې مې خوب ولیده چې ته مصر ته ورشه ستا الله تعالی هلته نه بندوبست کړی دی او هغه ځای ته ورشه تا ته به لارې کولاو شي بس چې دوی ما دا خوب ولیده نو سهار مې پې سوچ وکړو ما وی چې دا خو غیبي اشاره ده مصر ته لاړو د بغداد د عراق نه مصر ته لاړو وی چې هلته ورسېدم مصر کې خو خپله هغه وخت سره اوس هم داسې څه ترقي یافته ملک نه دی نو هلته زما بلکل روزګار ونه لګېد تر دې چې دلته ملک کې به لا بیا وم او په ما باندې چا زړه اوسو او څه به یې راکړل هلته کې اړو چا زما خیال نه ساتلو ځای په ځای به پروت او ما ځان سره د خپل ملک او د دې قاضي نه خط وموړم ما وی که هلته چېرته ما ته څه سرکاري نوکري میلاو شو خو زما د هغه سفارشي خط هم چا خیال ونه ساتلو دکه سړی وایي چې زه په دغه حالت کې وم نو کور مې نه و ځای مې نه و چېرته راته څه ځای د کرایې که میلاوېده ما سره کرایه نه وه نو هلته مې دا سوچ وکړو چې یاره زه د دې ملک نه بل ملک ته ورشم او په څه وکړم وی شپه وه زه راوتی وم ځکه د شپې د پاتې کېدو ځای مې نه نو پولیس والا ولیدم نو د دې خوارو ملکونو دا پولیس چې دا ډېر روانې هغه ترقي یافته ملکونه چې د هغه پولیس به در سره ګزاره وکړي خو د خوارو دا به درله هم د دې کوڅې په دې سر کې پیسې واخلي بیا به درنه په هغه بله سر کې هم پیسې اخلي د ټولو نه ډېرې پیسې چې پولیس خوري نو هغه په ملیشیا کې خوري ما اورېدلې خو یاره زمونږ نه به انشاءالله تیز نه وي زمونږ دا به د هغې نه تیز وي مونږ هر څه کې مونږ د دې ناکامۍ او د نقصان او د ټګۍ په دې بل طرف باندې مونږ په ړومبي نمبر باندې یو نو بس هلته پولیس چې دی صحیح کړو نو راټینګه کړو ویې وهم ویې وهلم ډېر زیات یې وهلم ما ته یې ویې غل یې ما ویې غل نه یم خو چې نه یې پرېښودم او ډېر وال شروع کړو ما ورته ویې چې کیسه درته کوم نه هغه ویې چې یاره بیا خو ښه ده ویې ما ورته خپل حال درته بیانوم صحیح نه کېنولم وی ما ورته وی چې زه خو ګوره د مصر ته د خوب په وجه راغلی یم خوب مې لیدلی چې مصر کې به درته الله لارې کولاو کړي نو زه دلته رالم خو نه پوهېږم خوب و نو دلته خو لارې هغه شته لارې راته بندې شوې وی یو پولیس والا و په بړک بړک یې وخاندل وی په دې خوبونو باندې ګرځه نو وی ایله ځای ته به ورسې وی دا دی زه یم ما یو خوب لیدلی دی وی ما ډو په هغې باندې غور ونه کړ نو نورو ملګرو ورته وی چې څه خوب دی لیدلی دی دا خو مې د دې خوب سره رایاد شو خوب مې وی دا لیدلی دی او ډېر مخکې مې لیدلی خو ما پې بیا غور ونه کړ نه مې پې سوچ وکړو نه مې پې عمل کې راوست ما په خوب کې ما ته وویلی شو لکه دا دی چې څنګه وایي خو ما ته وویلی شو چې په بغداد کې او ده ورته دا ونه وي چې زه د بغداد یم په بغداد کې په پلانکي کلي کې په پلانکی محله کې د بیر یو غټه ونه ده په یو کور کې او زوړ کور دی او د چې نښې نښانې ورکولې نو زمونږ هغه کور یادو او وی چې هلته یو غټه بیره ده او د هغې په ویښ کې یو خزانه د یو هلک پلار خښه کړې ده نو هغه خزانه که تا راوباسله نو په هغې کې د دنیا سره زر دي ورسره 10,000 اشرفی دي وی دا هغه خوب کې نوم هم د هلک واغسته او نوم هغه زما و وی ما یې چې دا خو عجیبه ده خو ځان مې ناغرضه کړه غریب سړي له خو چل ور دي اوس که وایم چې هغه زمونږ کور دی
نو بس دغه وخت کې زه غلی شوم، ما پې ځان ناغرضه کوي. بس پولیس والا وی چې ته څه دې کول؟ نو ما وی چې خوار سړی یم ګرځم. نو اخر یو مشر پولیس ورته ووایي چې پرېږدی دی سړی دا څه کوي، د ده نه خو څه اخیستی هم نه شي، ده سره څه دي. چې زه یې پرېښودم بس وی ما هغه شپه په جومات کې وکړه او سهار له مې وی ځان راورسو، را روان شوم. ډېرو ورځو کې راورسېدم خپل کلي ته. هغه کور چې ما خرڅ کړی وی هغوی ته مې وویل چې زما څه دې کور کې څه دغه دی، نو تاسو ما پرېږدی وی چې او راشه که څه دي. بس هغوی ته مې څه بهانه مانه وکړه او د بیرې لاندې هغه ځای مې وکنسته چې ومې کتلم اکه شان یوه خزانه وه، په هغې کې زما پلار سره زر او د اشرفی خښې کړي. دا نن چې وی څومره مال تاسو وینئ دا د هغه خوب مال دی. نو بنده ته څه پته لګي، خو اوس د دې لپاره موده کېږي چې وارو که مونږ هم څه خوب ووینو. یو سړي خوب کې ولیدل چې یاره چا وله 19 روپۍ ورکول، ده ورته وایي چې 19 راکې خو 10 راکه. نو د هغه او د ده په دغه خبره جګړه وه، دې کې دی راپاڅېده چې ده وکتل هغه خو هېڅ شی نو ده سترګې پټې کړې وې، ده بس دغه 19 راکه، بیا پکې 19 چېرته اوس. نو دا مه کوئ، خو دوره ده استخاره د خوب نه هم بهتر ده. دعا وکئ، استخاره بس هغه د خوب نه بهتره ده. زموږ شیخ صاحب به فرمایل بعضې خلک استخارې سره د خوب په تمئ، ضروري خو نه ده. خوبونه کشف خرابوي، خوبونه د کشف ته نقصان رسوي. خوبونو پسې مه کېږئ، د ویښې خبرې کوئ. خوب خو به بنده وویني، یو شان به وویني، بل شان به وویني، بیا به دی ټوله ورځ لګیا د خوب په بنا باندې. کله دغه شان کېږي لکه دا ما چې ووایي